السلام علیکم. زم تاسو روح حنیف الله یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه، او تاسو ګورئ زمونږ حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل. امید ساتم چې روغ جوړ به خوشاله به. نن ما تاسو ته ښکلی شان ویډیو راوړ د واتساپ په باره کې. موږ به تاسو ته په واتساپ کې هغه شاندې سیټینګ ښیو چې تاسو به د ایران شئ. نو زمونږ دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ، زمونږ دا ویډیو سکیپ کوئ مو. نو که زمونږ په چینل کې نه وئ نو زمونږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، زمونږ نوې ویډیو تاسو ته اول راورسي. نو ډېر ټایم ونه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. نن زه تاسو ته په واتساپ کې هغه سیټینګ ښیم چې تاسو به کله هم په خپل واتساپ کې هغه سیټینګ نه یې کړی. نو هغه سیټینګ زه تاسو ته درښیم په واتساپ کې، مطلب چې تاسو وایئ چې موږ ته بالکل زمونږ میسیجونه یا مطلب یا بل څه داسې چیټینګ چې هغه بل څوک ونه ګوري، او یا زمونږ مشر ورور ونه ګوري یا بل څوک یې ونه ګوري. نو تاسو اخره پورې دا کتی شئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته څنګه هغه سیټینګ ښیم، تاسو به خپل واتساپ کې هغه کس څنګه هیډن کوئ. تاسو به خپل واتساپ ته راشئ، داسې انټرفیس به تاسو ته مخامخ راشي. تاسو په خپل واتساپ کې په هغه ملګري مطلب هغه کس دی چې تاسو په خپل واتساپ کې وایئ چې زمونږ دا میسیجونه بل کس ونه ګوري، په هغه کس باندې به تاسو بالکل داسې کلیک واخلئ. زه په دې باندې کلیک اخلم، نو تاسو چې په دې باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې له پاسه یو تیر نشان انټرفیس راشي. نو تاسو په دې تیر نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې تیر نشان باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس شو شي. نو چې په دې باندې تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو ته بالکل هغه کس مخامخ بالکل په دې هغه کې نه شو کوي په واتساپ کې. نو تاسو به بالکل اخر لاندې راشئ خپل واتساپ ته اخر ته. نو ما سره ګوره بالکل هغه اټیچیوډ یو ته وښو. نو په دې باندې تاسو هغه ملګری خپل هیډن کولی شئ، کوم کس چې تاسو وایئ چې مطلب زمونږ دا میسیج بل کس ونه ګوري، او یا موږ مشر تاسو وایئ چې موږ په کور کې مشر دی څوک ونه ګوري. نو تاسو داسې کولی شئ. نو اوس تاسو داسې وایئ چې موږ به هغه کس بیا څنګه واتساپ ته بیا مطلب واپس راولو. نو تاسو به څنګه کوئ، تاسو به بالکل په هغه چیو باندې به بالکل کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، مخامخ ګوره تاسو وینئ هغه کس بیا تاسو ته مخامخ راغی. نو تاسو بالکل په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخیستو نو تاسو ته تیر نشان دوباره بیا ښیي. نو کله چې تاسو په دې تیر نشان باندې به کلیک واخلئ بیا، کله چې تاسو په دې تیر نشان باندې کلیک واخلئ تاسو ته بالکل مخامخ په واتساپ باندې هغه کوم ملګری چې تاسو درکړی نو هغه بالکل تاسو ته مخامخ راغی. دا ویډیو مه سکیپ کوئ، دا ویډیو بالکل ستاسو دپاره ده. تاسو بالکل بیا واتساپ نه بیک لاړ شئ. کله چې تاسو واتساپ نه بیک لاړئ مطلب بیا به واتساپ خپل کولاو کړئ. کله چې تاسو خپل واتساپ کولاو کړو نو تاسو ته بیا داسې انټرفیس راشي. تاسو به بالکل هغه کس وایئ چې مخامخ دا دی راغلی دی، ما بالکل بیا دی د هیډن نه بیا واړو. نو تاسو داسې یا تاسو یو کس وایي چې موږ میسیجونه تاسو ته کوي یا تاسو تنګوي، نو تاسو داسې کولی هم شئ، بلاک کولی هم شئ. مطلب تاسو وایئ چې موږ یې بلاک کړو، نو که تاسو یې بلاک کوئ بیا هم نو چې بلاک کولی نه شئ. نو دې د وجې نه تاسو دا کم ملګری چې وایئ تاسو هیډن کولی هم شئ. نو په دې طریقه باندې تاسو هیډن کولی هم شئ. ما تاسو ته طریقه وښوه او بیا یې واپس هم خپل واتساپ ته یې راوستی شئ. نو امید ساتم زمونږ دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که زمونږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي خپل ملګرو سره شیر کړئ او زمونږ حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ. زمونږ نوې ویډیو تاسو ته